د افغانستان اسلامي امارت پیژندنه پاکستان وایي له ګاونډیو هیوادونو سره پر مغزي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ویلي دي چې پاکستان به په یوازې توګه د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت ونه پیژني. آصف علي دوراني چې د اسلام آباد د پالیسۍ څیړنیز انسټیټیوټ ته خبرې کولې ویلي چې د اسلامي امارت رسمیت پیژندلو په اړه به د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ شوي هوکړه لیک ته په کتو اقدام کوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف علي دوراني وویل چې د افغانستان د ګاونډیو او روسیې ترمنځ یو هوکړه لیک شته دی چې که موږ وغواړو افغانستان دولت په رسمیت وپیژنو نو باید ټول یې په یو ځای په رسمیت وپیژنو په یو اړخیزه توګه نه. زه فکر کوم چې موږ په دوامداره توګه په دغه برخه کې هڅه هم کړې ده. آصف علي دوراني زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر ښځو لګېدلي بندیزونه یوه کلتوري موضوع ده. د افغانستان لپاره د پاکستان دغه ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د فساد کچه راکمه شوې، امنیت ښه شوی او د نشهیي توکو کرکیله هم تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف علي دوراني زیاته کړه چې افغانستان په اړه مثبت ټکی دا دی چې اوس په دغه هیواد کې ډیر کم فساد دی او دا هغه موضوع ده چې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوې ده. هغوی خپل عواید زیات کړي دي او دغه ټکی هم په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل کیږي. په افغانستان کې ښه امنیت هم نړیواله کچه منل شوی او بیا د نشهیي توکو یا تریاکو کرکیله هم خپلې وروستۍ کچې یعنې 95 سلنې ته راټیټه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین کني رسنیو ته ویلي چې 4 کلنه پالیسي جوړه شوې ده او په هغه پالیسۍ کې هر څه ځای پر ځای شوي دي. امنیت هم 100 سلنې ته پورته کیږي او د مخدره توکو کښت به هم 0 ته ښکته شي. خو بالاخره به له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پایله څه وي. د سیاسي چارو شنونکي عبدالرؤف توانا څرګنده کړه چې د افغانستان په اړه د پاکستان ځانګړي استازي خبرې له 2 احتمالاتو لرې نه دي. د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د ناکامه پالیسیو دوام ښیي. دغو پالیسیو نه نړیوالو پام ځان ته اړولی او نه هم د افغانستان اسلامي امارت پام ځان ته اړولی دی. له تیرو څو میاشتو راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان سره د افغانستان اړیکې ترینګلې شوي او دا هم څرګنده نه ده چې دغه اړیکې به بیرته نورمالې شي او که نه.